د شمال زون شاوخوا 900 مجاهدینو د 209 الفتح قلوردو په مرکز کې له 3 میاشتنیو مسلکي او عقیدتي زده کړو وروسته د ملي دفاع وزارت د مسؤلینو په شتون کې د فراغت سندونه ترلاسه کړل. ویل کېږي چې دا د دغه پوځي مرکز له روزنیزې څانګې څخه د فراغت شپږمه دوره ده. د 209 الفتح قلوردو په نظامی ساحوي ښوونیز مرکز کې نن لله الحمد نږدې 900 تنه ځوان منصوبین د نظامی او عقیدوي زده کړو څخه فارغ شول. ان شاء الله تعالی امید مو دا ده چې د دغه ځوانانو په لاس دا نظام ښه ساتل وسي و مخ ته مسلمانانو دا ستاسو اعداد وویني، دا ستاسو نظام وویني، دا نظام خوښ کړي، خپل په ملکو کې دا نظام قایم کړي. په دې مراسمو کې چې د ملي دفاع وزارت د ښوونې او روزنې عمومي رئیس هم شتون درلود، یوه مسلکي اسلامي اردو یې د ټولنې او نظام یوه بیړنۍ اړتیا وبلله او ټینګار یې وکړ چې فارغ شویو مجاهدینو هغه څه چې په دې برخه کې زده کړي دي باید د خلکو د خدمت لپاره یې عملي کړي. ټول تعلیمي مراکز چې کوم مسؤلین دي او کوم مشران دي هغسې تعلیم کول چې موږ ته مشرانو په څه طرز باندې په کومه لایحه باندې موږ ته فرمانه کړی دي په هغه طرز په هغه لایحه باندې موږ په هغه باندې عمل وکړو، په هغه طرز باندې موږ خپل تعلیم ترسره کړو. معززینو، ورته مهال یو شمېر نورو چارواکو چې په دې مراسمو کې ګډون درلود پر یووالي او برابرۍ یې ټینګار وکړ او د هر نظام بقا او ثبات یې د خلکو په یووالي پورې تړلی وباله. دا ولس مو دومره دردېدلی او کړېدلی او زموږ سره یې دومره ستړې تېره کړې دی، الله دې ورته بدلې نصیب کړي، د خپل ولس سره به ډېر ښه کوئ، د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړئ، ویې نه وهئ، تهدید یې نه کوئ، ښکنځل ورته ونه کوئ، بد الفاظ ورته ونه وایاست، د ښو اخلاقو نه کار واخئ. انشاءالله چې د خلکو په زړو کې مو ځای پیدا کړئ، دا نظام به د ټول وخت دپاره الله قایم او دایم او حاکم ساتي. له بلې خوا فارغ شوو مجاهدینو د خپلو زده کړو په اړه د خبرو کولو پر مهال ژمنه وکړه هغه څه چې زده کړي دي د هیواد او خلکو د خدمت په موخه به ګټه ترې اخلي. ما در مدت 3 ماه اینجا معسکر کردیم، شکر الحمدلله تعلیمات عقیدتی و نظامی را، درس‌های نظامی، صلاح‌های نظامی را یاد گرفتیم. انشالله در آینده برای ملت خود خدمت میکنیم، انشالله آماده برای خدمت هستیم. موږ د دې دپاره راغلو چې الحمدلله د دغه نظام دپاره خدمت وکړو او په آینده کې دا آمادګي ونیسو چې دښمن ته غاښ ماتونکی جواب ورکړو. باید وویل شي چې د 209 الفتح قلوردو د ښوونې او روزنې څانګه د هیواد په شمال زون کې یو له سترو پوځي روزنیزو مرکزونو څخه دی چې تر دې دمه یې په 6 دورو کې شاوخوا 15,000 مسلکي مجاهدین فارغ کړي دي.